أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. فجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. دی خلکو د الله لپاره په خپل د همغه پیدا کړو کښتونو او څاروي څخه یو برخه ټاکلې ده او په خپل ګمان وای دا د الله لپاره ده او دا زموږ د انګیرلو شریکانو لپاره. نو کومه برخه چې د هغوی د انګیرلو شریکانو لپاره ده هغه خو الله ته نه رسیږي. حکومت چې د الله لپاره ده هغه د هغوی شریکانو ته رسیږي. څنګه باید فیصله کوي دا خلک. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. او په همدې ډول د ډیرو مشرکانو لپاره د هغوی شریکانو د خپل اولاد وژل ښایسته کړي ترڅو چې هغوی له تباهۍ سره مخامخ کړي او هغوی د خپل دین په باب په اشتباه کې واچوي. که الله غوښتي وای نو دوی به داسې نه وکړي. نو دوی پرېږده چې په خپلو دروغو جوړولو کې اخته وي. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وای دا څاروي او دا کښت ممنوع دي. دا یوازې هغه خلک خوړلی شي چې مونږ په هغو باندې خوړلو غواړو په داسې حال کې چې دا بندیز هغوی له خپله ځانه لګولی دی. بل ځینې څاروي دي چې پر هغو باندې سپرلي کول او پیټه وړل حرام کړی شوي او ځینې څاروي دي چې پر هغو باندې د الله نوم نه اخلي او دا هر څه هغوی پر الله باندې افترا کړې ده. ژر به الله دوی ته د دې دروغو جوړولو مجازات ورکړي. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. او وای څه چې د دې څارویو په ګیډه کې دي دا په ځانګړي ډول زموږ د نارینه‌وو لپاره دي او زموږ په ښځو باندې حرام دي. خو که مړ وي نو دواړه د هغه په خوړلو کې شریک کېدای شي. دا خبرې چې دوی غوټه کړي دي د دې مجازات به الله دوی ته ورکړي. بېشکه هغه حکیم او له ټولو خبرونه خبر ده. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. په باوري توګه هغه خلک زیانمن شول چې خپل اولادونه د جهالت او ناپوهۍ په اساس ووژل او د الله ورکړې روزي په الله باندې په دروغو تړلو سره حرام وګڼله. په یقیني ډول هغوی ګمراه شول او هیڅکله هغوی له سمې لارې میندونکو څخه نه و. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. دا هغه ذات دی چې په ځمکه خپاره او د ونو مخ پورته باغونه او د خرماو ونې پیدا کړي. کښتونه یې زرغون کړي چې له هغو څخه راز خوراکي مواد په لاس راځي.
د زیتون او د انارو ونې پیدا کړې چې د هغو میوې په رنګ څیرمه او په خوند کې بیلې د هغو له پیداوارونو وخورئ چې کله میوه ونیسي او د الله حق ادا کړئ چې کله فصل وریبئ او له حده تیری مه کوئ چې الله له حده تیری کوونکي نه خوښوي. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. او هماغه ذات دی چې له څارویو څخه یې ځینې داسې پیدا کړي دي چې له هغو څخه د سپرلۍ او پیټې وړلو کار اخیستل کیږي او ځینې داسې هم چې د خوړلو او هوارولو لپاره پکاري. له هغو شیانو څخه وخورئ چې الله در په برخه کړي دي او د شیطان په پله مه ځئ چې ستاسې ښکاره دښمن دی. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. دا اته نرو خځې دي، 2 د میږو له ناوینه او 2 د وزو له ناوینه. اے محمد صلی الله علیه وسلم له دوی نه پوښتنه وکړه چې الله د هغو نر حرام کړي دي که ښځې یا هغه بچي چې د میږو او د وزې په ګېډه کې وي. د علم سره سمې ماته راوښیي که تاسې رښتوني یاست. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. او همدغه راز 2 د اوښ له ناوینه او 2 د غوایي له ناوینه دي. پوښتنه وکړه د دوی نر خدای حرام کړي دي که ښځې یا هغه بچی چې د اوښ او غوا په ګېډه کې وي. ایا تاسې په هغه وخت کې موجود وئ چې الله د هغو د حرام والي حکم درکړی و؟ نو له هغه چا نه به بل لوی ظالم څوک وي چې د الله لوري ته د دروغو وینا منسوب کړي تر څو چې له علم نه پرته خلکو ته غلطه لارښوونه وکړي. په باوري توګه الله دغه راز ظالمانو ته سمه لاره نه ښیي. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایه کومه وحی چې ما ته راغلی ده په هغې کې خو زه کوم داسې شی نه مومم چې په کوم خوړونکي باندې حرام وي مګر دا چې هغه مرداره یعنې خپله مړ شوی وي یا توی شوي وینه وي یا د خوږو غوښه وي چې هغه ناپاکه ده یا فسق وي چې د الله د نوم د اخیستلو پرته ذبح کړی شوی وي. نو څوک چې د اړتیا په حالت کې له دغو شیانو څخه کوم شی وخوري پرته له دې چې هغه د نافرمانۍ اراده ولري او پرته له دې چې د اړتیا له اندازې څخه زیاتی وکړي نو په دې کې شک نشته چې ستا رب له تېرېدنې څخه کار اخیستونکی او رحم کوونکی دی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.